د ورو سوال کړی دی چې یو کس وي زما د پلار سره کینی پاسي او هغه زما د پلار ته دا خبره کړې ده چې ته چا نظره کړې نو بیا ورله څه کاڼې راوړو وي دا کاڼې ځان سره جیب کې ګرځوه نو د بد نظر نه به بچي څه وخت بعد ورله یو پاڼه راوړه چې په هغې څه ګډوډ څه لیکلي دي چې موږ پرې پوه هم نه شو وایي چې دا تعویز دی او دا استعمالوه نو د بد نظر نه او د جادو د هر څه نه به بچي اوس موږ وایي دغه پاڼه که ختمول غواړو د تعویز لرې کول غواړو نو په څه طریقه به ختمو الجواب اولنۍ خبره دا ده چې نظر لګېده حق دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې نظر لګېده دا حق دی بلکې نظر اوښ پتیلې ته رسوي او انسان قبر ته رسوي او دا د الله په اذن سره لګي و داسې کسان به هم ویني چې هغه نظره نه شي معنی دی چې الله نه دي غوښتلي او داسې به ویني چې هغه نظره شي بس د الله غوښتلي نو بیا د دې د بچ کېدو لار هغه دا شرعي دمونه دي نبوي اذکار نبوي دعاګانې دا تعویزونه مویزونه به نه استعمالوي او نه به د کوډګرو او جادوګرو خواله ځي نو دویمه خبره دا یاده کړئ کاڼي او تعویزونه استعمالول د دې لپاره چې د نظر نه حفاظت وشي د بد نظر نه او دغه شان د جادو نه دا حرام دي د دې نه شریعت منع کړی دی ضرور وایي چې اوس دغه به څنګه ختموو تعویز ختمولو طریقه دا دی چې پرې که که غوټې پکې کولاوي که لکه اکثر دا کوډګر جادوګر دوی څه ورکوي دوی غوټې ورکوي دا غوټې موټې به ترې کولاو کې په کینچۍ یې پرې که وړکه وړکې که یې وشله یې ویسېده چې هر څوک سره کوي او مه هېرېږه په الله باندې ښه مضبوط یقین ساتي او موحد نه هېرېږي دې ځي او دا ګورې داسې اسان کارونه نه دی ګورې دې چې بعض زموږ خبرې وي غټې غټې خبرې به کوي خو چې تعویز اوس ته چا د غاړې نه لرې کړي نو په خپله هم لاسونه رپېږي چې داسې نه چې څه نقصان رانه کړي نو پوه شي چې توحید خالص نه دی دلته چې د الله سوره پرېږدو نو توحید خالص نه صرف د خولې خبره وه ستا الله سولې ورپېږدو ته خو دا وایي چې زموږ په الله یقین دی او چې څه کوي الله کوي نو دلته ولې ستا الله سره پېږي دلته څه کوي یو کس یو ورځ ما سره ملاو شو په یو ځای کې نو د هغه په دې غاړه کې تعویز پروت نو ما پوک میداني شته وایي ستا دا مسله ما مخکې مې اورېدلې وه ښه مطمئن کړم نو ما دا لرې که ویرېږم ما ته ویل د لرې کولو مې څو څو پېرې کوشش کړی خو ویرېږم خو هغه ته بیا هم ګناه نه وه ځکه چې نه وې د دې جاخونې چې راوځي نو دا کیسې به کوي نو ما ته را دې خوښ چې را دې خوښ ما دغه ځای نه تار وشلولی شي دا تعویز مې راواغېست نو ما زه روغرمټ ولاړ یم ته روغرمټ ډېر څه نشته مه هېرېږه هر څه د الله په لاس کې تعویز مونږ ته څه هېڅ پکې نشته نو بیا به دا تپوسونه شروع شي اوس دې سره څه وکړو او دا څنګه دې سره څه وکړو کولاوي که او دغه کاغذ راواله که دغې پکې لیکلي ده منتر یې غذارې که ویش له غذارې قرآني ایتونه پکې ویسېږه یا اسې ایتونه دي اذکار دي چې څه محظور پکې نه وي دغه کېدی هېڅ خبره دا د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو د نظر نه د بچ کېدو طریقه د دغه شان مهم ضروري بیانونو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.